د افغانستان د آبادۍ ستر خبر د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخون په حضور کې د افغانستان برېښنا شرکت او افغان انویسټ خصوصي شرکت ترمنځ د شبرغان دشت الوان د 1500 کیلو ولټه مزي د پاتې چارو او همدارنګه د دشت الوان سب سټیشن د پراختیا پروژو د بشپړولو موافقتنامې لاسلیک شوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په همدې مناسبت جوړ شویو مراسمو ته وویل د یو هیواد د اقتصادي ودې لپاره صنعت تر ټولو مهم دی. د نړۍ هغه هیوادونه چې له جګړو راوتلي او چټک اقتصادي پرمختګ یې کړی دی اساسي لامل یې د صنعت پرمختګ دی. محترم ملا صاحب زیاته کړه د اسلامي امارات پر راتګ سره افغانستان هم د صنعت په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او لا هم هڅه کوي چې په هیواد کې د صنعتي پرمختګ لپاره هر ډول شرایط او زمینه برابره کړي چې تر ټولو مهم یې برېښنا ده. محترم ملا صاحب د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه له شبرغان څخه تر دشت الوان پورې د برېښنا دغه پروژه چې له افغان انویسټ خصوصي شرکت سره یې قرارداد وشو نه یوازې دا چې د هیواد صنعت ته به یې ګټه ورسیږي بلکې په دې سره به افغانستان ته د سلګونه میګاواټه برېښنا د انتقال زمینه برابره شي او په کلني ډول به لسګونه میلیونه ډالره سپما شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ټولو ملي پانګوالو ته په خطاب کې وویل اسلامي امارات تاسو ته د پانګونې هر ډول زمینه برابره کړي او بشپړ ملاتړ مو کوي خو په خبره یې تاسې باید د خپلې کړې ژمنې په عمل کې ثابتې کړئ. د غونډې په پای کې محترم مولا صاحب له قراردادي شرکت څخه وغوښتل څو یادې پروژې په پوره جدیت سره تعقیب او څومره ژر چې ممکنه وي په ښه ډول یې بشپړ کړي. افغان انویسټ شرکت به د قرارداد له مخې د شبرغان دشت الوان دښتې د 1500 کیلو ولټه د برېښنا لین 3.7 سلنه پاتې چارې چې 315.11 کیلومتره اوږدوالی لري په ټاکلي وخت بشپړوي. تر دې وړاندې د یاد لین 6.3 سلنه چارې بشپړې شوي دي. دغه راز قراردادي شرکت د الوان دښتې د 1500 کیلو ولټه سب سټیشن د پراختیا پاتې چارو د بشپړولو مسؤلیت هم لري. دا پروژې به د قراردادي شرکت له لوري په 2 کلونو کې بشپړېږي چې ټولټال 6 میلیونه ډالره لګښت پرې راځي. د افغانستان برېښنا شرکت به د شوي هوکړې د څارنې او ارزونې معیارونو له مخې د پروژو د تطبیق تخنیکي او مالي چارو کره څارنه او ارزونه کوي. د یادو پروژو په بشپړېدو سره به له ترکمنستان څخه افغانستان ته د ارزان او لوړ کیفیت برېښنا د رالېږد په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي چې هیواد کې به د برېښنا د کمبود د ستونزو تر ډېره حد حل کړي.